د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له ملا یعقوب څخه د ټولګډوني حکومت غوښتنه وکړه، خو ملا یعقوب یې په ځواب کې وویل چې افغانستان ته راشه، د افغانستان کورنۍ جګړه به په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې حل کړو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له ملا یعقوب څخه د ټولګډوني حکومت غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو کې د مقاومت جبهې بعضې غړو راټول شوي او غونډه یې ترسره کړه، خو ملا محمد یعقوب مجاهد چې د طالبانو دفاع وزیر دی ورته ویلي دي چې افغانستان مسلې په نورو هیوادونو کې نه حل کیږي، بلکې راشئ افغانستان ته او افغانستان کې به دا مسلې حل کړو. د افغانستان په اړه د مسکو 4مه مشورتي غونډه د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند، قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو د ځانګړو استازو لوړپوړو چارواکو په حضور کې په مسکو کې ترسره شوه. په اعلامیه کې د افغانستان له حکومته غوښتل شوي چې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د ریښو له منځه وړل باید اصلي موضوع وټاکل شي. همدارنګه د غونډې ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې د ګاونډیانو په ګډون د نورو هیوادونو د پوځي تاسیساتو جوړول د منلو وړ نه دي. ملا یعقوب یې په ځواب کې وویل موږ هیڅ هیواد ته دا اجازه نه ورکوو چې پوځي تاسیسات په افغانستان کې جوړ کړي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په ګډون افغانستان کې د طالبانو له چارې سمبال حکومت سره د همکارۍ لپاره د ګډې همغږۍ تګلارې غوښتنه وکړه. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.